دا څه چې مو واورېده که کمې راپکې کم راپکي نو چې بل ته ګوته ونه نیسو او په خپل ګریوان کې د الله سره خپله معامله پاکه کو دا دنیا د ټول عمر ځای نه دی. داسې نوجوانان د خاورو نه لاندې شو چې نن چې ته سوچ کې نو بوګنېږې او په زړه کې یو جړه جوړېږي چې دې ځوان ته او د خاورو د لاندې تللو ته ما او تاسو د هغې پسې هېڅ شی هم نه یو. داسې باچاهان د دې ځمکې د خاورې د لاندې شو چې د هغې باچایي یوازې په انسانانو نه وه، هغه په مرغانو هم وه، هغه په میږانو هم وه، هغه په دیوانو هم وه، هغه په انسانانو هم وه، په پیرانو هم وه، حتی چې په شیطانانو هم وه. والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقررین فی الاصفاد. سلیمان علی نبینا علیه الصلاة والسلام په پیرانو په دیوانو په شیطانانو هم بچای کړي. ته په جلای په اکسلای په ډبل ډور او په دې گاړو کې کینی او څومره په مستۍ څومره په خوشحالۍ د سلیمان علیه السلام د سار چکر هوا بدوم نوړو. قرآن وی غدوها شهر ورواحها شهر. لکه د میاشتې مزل چې ته په سلایي او په جلایي کې څومره کې سلیمان علیه السلام به د مازدیګر چکر دومره لګاو. دې ځمکې داسې باچاهان لیدلی دي، دې ځمکې داسې ښایستونه لیدلی دي چې خلکو مته لمبې ویلې او ځان ته یې لمبه ویله. اوس به دا د سبق واوري انشاءالله چې شروع شي. طاقتونه تاسو تبلیغ والاو نه منګه اورو، اگر چې کتابونو کې دا بعضې خبرې نه وي وایي کجوره به یې داسې رایسته لکه چې غونډې چرچ یې تره وباسي. دغې ته وګوره، د ده طاقت ته وګوره او ستا طاقت ته وګوره، ته سوال هم نه. خو نن د ځمکې د لاندې دي. زما مقصد دا دی چې کم کمی په ما کې او په تا کې هغه کمی د ځان نه وباسو. د دې ځمکې د دې خاورو د لاندې به یوه ورځ زموږ او ستاسو بالګ او بستره جوړېږي. که کم څه راپکې پکې د الله د احکامو پابند یو او عمل هم پې کړی نو چې خپل لیاقت او صلاح ونه ګڼو چې الله یاره زه خو د اسمان نه راکوز شوی یم او بس فرشته ومه، نه د الله احسان یې وګڼو او په هغې د الله شکر ادا کړو چې یا الله تا زه په یو داسې بندګانو کې حساب کړی یم چې هغه تا یادوي او ستا نه هېرېږي. څلور خبرې. پنځمه خبره دا څه چې واورو یا هم د مولوي صاحب محترم نه اورېدلي یا نور الحمدلله دا علاقه د علماو ده، د نیکانو بزرګانو ده چې کوم هم د دین نه صحیح خبر اورېدلي او پې پوه شوي یم سم یو نو دا عزم وکړو چې زموږ څومره وسي نو دا مسله به رسوو، که هغه په خپل کور کې، په خپل کلي کې، که په باجوړ کې، که هغه په پاکستان کې او که هغه موږ له الله مقرره کړه نو تمامې دنیا ته به هم رسوو. دا پنځه خبرې وې. الله دې وکړي چې مالا هم توفیق میلاو شي او تاسو لره هم. دا کوم صورت چې ما اولستو سوره تبت، دې صورت ته صورت لهب هم وایي، دې صورت ته صورت مسد هم وایي. خیال راته کوه، غوږ سم کېده، یا به لمبه شي او یا به د لمبې په شان دی الله وځلی. دې صورت ته لهب وایي، دې ته تبت وایي، دې ته مسد وایي. تبت تباہی، ہلاکت او ذلت ته وایي. الله وایي تباه دي شي، هلاک دي شي. نو څه مطلب دی صورت ته؟ په دې صورت کې الله خپل یو دشمن ته او د قرآن دشمن او د پیغمبر دشمن ته الله خیرې کړي. دویم دې صورت ته لهب وایي. لهب معنا د اور لمبه، لهب معنا د اور لمبه. نو دې صورت ته صورت لهب ولې وایي؟ ځکه په دې صورت کې الله د خپل یو دشمن دپاره
د جهنم د اور لمبې بیان کړي دي سیصلا نارا ذات لهب او دې صورت ته سورۃ مسد ویا دا او ته د دې روینه مسد بیسته ته وای پړی ته وای تخم پړی ګرځې کله د غرنا واخه راوړي په خوا به کې پردي بوساړي تلاندې وتی د شپې او خغټ بوج به دې ډاکټر په شابه دې راوړ په بیسته کې بم دې تړلې نو کله خو ستا بیستمی خراشه د الله بیستمورا چې دای چې شي په کې تړلې او کني او تړلې او چې کوم شي په کې تړلې نو به تی څنګه ایله شي د دې صورت د دې مخکې صورت سره تعلق او مناسبت په سورۃ النصر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره الله درې زیری ورکړه یو اذا جاء نصر الله دویم والفتح دریم ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اے زما پیغمبرا یو زیره دلدا در کوم چې امداد او غلبه دل در کوما امداد دل کوما نصرت دل کوما دویم فتح او غلبه دل در کوما دریم مرګري یاران او دوستان دل ډیرو نو تابویل دی پیغمبر الله د غلبت څنګه ورکړل دی پیغمبر الله امداد څنګه وکړلو مرګري ولا څنګه ډیر کړل نو اورا امداد ولا الله د څه وکړلو هغه سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې وینځه زاده کړي و لوی خوشالي مناو کړي و څلويخ کاله داغه پکور کې پیغمبر وته او نه وته او هغه قرباني څلويخ کاله کړي و خو چې کم دین باندې الله پیغمبر را لېګلو د اقدین تابعداري و نکړه او د اقدین د وجنه د خپل وراره او د خپل پیغمبر خلاف وکړو الله وي هغه می تبا کړلو هغه می تبا کړ پته مې ول ورکړل پیغمبر الله پته چوا چا غتر مې ول تبا کړو دا پته وا مرګري دل ډیرو ما نو البډی ریږي چې دشمن دې کمیږي چې دشمن دې کم شونو ملګری به دې ډیری شان النزول خو خیال کوا یو د بدعتانو شان نزولی او یو د قرانینو شان نزولی د بدعتانو شان نزول مطلب دای چې بس نزلت فی قضا دا آیات د پلاکی کافر په بارا کې راغله او بس پاغه پسې نه خته او دا به بل نه نو چې څنګه د کافر په بارا کې راغله په یو وخت کې نو د قرنګ غنور بل آیات هم د یو مؤمن په بارا کې راغله او په یو وخت کې هغه بل خود منافق په بارا کې راغله او په یو وخت کې به پته څه کې خو بهشته کې راو په بوساړه کې العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب شاه ولی الله رحمه الله فالفوز الكبير په اصول التفسیر کې دا قاعده مکرر وړي دا